اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې دغه ویډیویي درس تر اخره پورې وګورئ. د نننۍ درس عنوان دی د څلورم څپرکي مهم ټکي. لومړی د تناظر او تناظري محور مفهوم. هر کله چې موږ یو شکل د یو خط په امتداد دغسې کته کړو چې د شکل دوه برخې په خپل منځ کې منطبق شي، نو په دا حالت کې شکل ته متناظر نسبت هغه خط ته وایي چې دغه شکل یې کته کړی و، او خط ته بیا په خپله د تناظر محور وایي. د نمونې په ډول دغه د زونکي شکل د ال خط په مرسته دغسې کته شوی دی چې دواړه برخې په خپل منځ کې منطبق دي، نو شکل یعنی زونکي ته نسبت ال خط ته متناظر وایي، او په خپله ال خط د تناظر محور بلل کیږي. دوهم، محوري تناظر. هر کله چې د دوو ټکو ترمنځ، مثال د ای او ای زبر ټکو ترمنځ یو ټوټه خط ولرو، په دغه ټوټه خط باندې د ډي عمودي ناصف که موږ رسم کړو، عمودي ناصف هغه خط ته ویل کیږي چې هغه په ټوټه خط باندې هم عمود وي او هم هغه ټوټه خط په دوو مساوي برخو وویشي. نو دلته که د ای او ای زبر ټکو ترمنځ په ټوټه خط باندې که د ډي عمودي ناصف رسم کړو، نو دلته د ای او ای زبر ټکي نسبت ډي عمودي ناصف ته متناظر دي. په خپله ډي خط د ای او ای زبر ټکو لپاره محوري تناظر بلل کیږي. دریم، مرکزي تناظر. د دې خبرې د وضاحت لپاره که چیرې موږ ایس ډوله ټکي ولرو، د دوی څخه یو ټکی او وي، دلته که د ایس ډوله ټکو څخه هر ټکی نسبت او ټکي ته د بل ټکي سره متناظر وي، نو په داس حالت کې او ټکي ته مرکزي تناظر وایو. په یاد ولرئ چې که چیرې د یو خط پر مخ باندې، مثال د ډي خط پر مخ باندې یو ټکی ولرو، د دې ټکي متناظر نسبت ډي خط ته په خپله همدغه ټکی دی. هیله ده چې درس مو زده شوی وي. انشاءالله په راتلونکي درس کې به تاسې د پنځم څپرکي د پیل سره مل وئ. په هغه څپرکي کې به انشاءالله په لومړیو درسونو کې به د مثلث، قضیې او دغسې نور مسایل تاسو ته وړاندې کړم. بیا چې حاضرېږم، د الله په امان.